درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هغه د لوړو درجو خاوند عرش څښتن دی، له خپلو بندګانو نه په هر چا باندې چې وغواړي په خپلو حکم سره وحی نازلوي تر څو چې هغه د ملاقات له ورځې نه خبردار کړي. هغه ورځ چې ټول خلک بې پردي وي، له الله نه به د هغو هیڅ خبره هم پټه نه وي. په هغه ورځ به په لوړ آواز پوښتنه وشي نن پاچایي د چا ده؟ ټول مخلوق به غږ وکړي د یو قهار خدای. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وبه ویل شي نن به هر چاته د هغې ګټې بدله ورکړه شي چې هغه کړي وي. نن به پر هیڅ چا څه ظلم نه وي او الله په حساب اخیستلو کې ډیر ګړندی دی. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ای پیغمبره، دوی له هغې ورځې نه وډار کړه چې رانږدې شوې ده، کله چې له ډېرې غوسې زړونه خولې ته راغلي وي او خلک غلي ولاړ وي. د ظالمانو به نه کوم خواخوږی دوست وي او نه کوم سپارښتګر چې خبره یې ومنله شي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله آن د سترګو په خیانت باندې پوهیږي او آن په هغه راز باندې پوهیږي چې سینو پټ ساتلی دی. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. او الله بل حق سره سم فیصله وکړي. پاتې شول هغه چې دغه مشرکان له الله نه پرته بولي، هغوی د هیڅ شي فیصله کوونکي هم نه دي. بېشکه همدا الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی.